درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډو خبرونو ته مو رابولم. پیښور تیره ورځ پاکستاني رسنیو خبر خپور کړ چې د پښتونخوا په مرکزي ښار پیښور کې یو تن خپله وريره یعنې د ورور لور له دې امله وژلې چې په انګړ کې شور جوړ کړی و. ویل کېږي چې وژل شوې 8 کلنه نجلۍ ایشال نومیده چې د ارباب روډ سیمې اوسیدونکې وه. دفاع وزیر د کابل حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد او په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر د امریکایي او حکومتي امنیتي چارواکو سره په ګډه د افغانستان شمال ته تللي وو او هلته یې امنیت له نږدې وڅاره. د کار وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس له پراخېدو سره دغه هیواد د کار وزارت وایي د بیکارۍ د کچې لوړېدو ته اندېښنه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم ویلي په دغه هیواد کې کوچنی او منځني کاروبارونه تر 80 سلنه زیانمن شوي او حکومت ته پکار ده چې په بدیلو لارو غور وکړي. نواز شریف په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې بنسټ ځکه د نواز شریف د بیا نیول کېدو حکم صادر کړی ده چې د فساد د یوې دوسیې په څېړلو کې ورسره همکاري نه ده کړې. دې بنسټ داسې مهال د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د بیا نیولو حکم ورکړی چې نوموړی د درملنې په موخه په لندن کې اوسیږي. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. کرزي ویلي د جګړې ښکېلې لوري دې له ورور وژنې لاس واخلي د سولې لپاره دې هڅې زیاتې کړي څو د بین الافغاني مذاکراتو پیل شي. پکتیا د سویل ختیځ په مرکز ګردیز کې د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې چې د یوې میاشتې په اوږدو کې په یې چارې بشپړې شي. یاد روغتون د ګردیز د پخواني هوایي ډګر ځمکه کې چې اوسمهال پکتیا پوهنتون ته سپارل شوی جوړیږي. ولسمشر اشرف غني وایي لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو د وخت ستر ځواک پر ضد جهاد وکړ او بریا یې ترلاسه کړه، اوس باید د کورونا پر ضد هم په ګډه مبارزه وکړي. له هغه څخه په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې د هغوی د اتمې د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت وکړې. لغمان وسلوالو طالبانو په لغمان ولایت کې پر یو ملکي ریکشې ډزې کړي او 3 کسان یې وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا پیښه نن د دې ولایت د الیشنګ ولسوالۍ په اسلام آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل په میربچه کوټ ولسوالۍ کې پر بمونو د الوزول شوي پای پر ترمیم 23 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د برېښنا د نشتوالي له امله لسګونه میلیونه عایداتو کې کمښت راځي. برېښنا شرکت ویلي چې تر نن ماښامه به یو لاین وتړل شي او کابل ته به 100 میګا واټه برېښنا ورسیږي، خو بشپړ ترمیم یې 15 ورځې وخت نیسي. دفاع وزارت د ملي دفاع وزارت چهارسمبال وزیر اسدالله خالد د هیواد په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه بلخ ولایت ته سفر کړی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې بریدونه دې کم کړي. اسدالله خالد پر اوربند ټینګار وکړ. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. ولسمشر غني د 2008 په مناسبت په خپره کړي پیغام کې ویلي د دې وخت دی چې ټول په ګډه د کورونا پر ضد مبارزه وکړي او دغه وژونکې پدیده له خپل هیواده ورکه کړي. کورونا تازه حال په افغانستان کې عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 102 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار نن په یو خبري غونډه کې د خبریال پر مهال ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیل لابراتوارونو کې 604 مشکوک سمپلونه معاینه کړي چې له دې ډلې 102 مثبت و. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.